د فضائل اعمال مصنف برکت العصر ریحانت الهند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ تاسو ټولې پیژنئ دا زمونږ د والد صاحب رحمت الله علیه پیر و مرشدو هغه چې کوم ځای کې فضائل اعمال لیکل دي کوم ځای کې تبلیغی نصاب لیکل دي هغه الحمدلله ذکر الله معنی کتاب لیکل دي فضائل درود شریف معنی کتاب لیکل دي موت کی یاد کتاب لیکل دي او په سلیر جلدونو کې د بخاری شریف شرح لیکل دا الکنز المتواری فی شرح البخاری ابو داود شریف شرح موطئ امام مالک معنی شرح ډیر لوی عظیم ولی الله او څنګه بچ سوکراله حضرت زما دا پریشانیاں دي حضرت باورتا دا وظیفه خیلا تاسو ټولو ته د اجازت را کوم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه با دا وظیفه ورکولا سوک براغ حضرت زما کور کی پریشانی دا رزق تنگی دا رشتہ نکیگی بچی بیمار دی چکم بیماریانی چکم عذرون باورتا چا پیش کر چا حضرت دا دادی نو دا وظیفہ بے ورکولا یاد بساتے دا وظیفہ فرمائل بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ چا مانے کور کے کم پریشانیان راغ لے او اغا غواړي چې دې هر سنه الله ما ته نجات راکړي نو شپې با ماسختن مزنباد چې وترونه فارغه شي 2 رکعاته به صلات حاجت موږ کې 100 رکعاته 2 رکعاته صلات حاجت موږ کا او بیا عقل ته مسلمانه کې نه قبل رخ 1500 زله دا درود شریف الولا بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله تاسو ټول ما سره وای درود شریف دی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دا 1500 زله وایا او غینه بعد دعا وغواړه ان شاء الله العزیز یو سوره دا وظیفه وکا الله پاک به هر غم نه بیغم کی دا ټول مسائل به ختم شي دې لپاره درود شریف ډیر کثرت کوي نو ما عرض کو را روان شپه جمعه مبارک شپه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مسجد نبوی شریف کے صحابہ تواضع فرمائے اے زما صحابہ التو صحابہ کرام ناستو رضی اللہ عنہم ورضو عن ورتیو فرمائے لواس کے زما صحابہ پما مانے روخان اشپا او روخان رس کسرت سر درود شریف الولی صحابہ کرام عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روخان شپی روخان رزن سم مراد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل چه روخان شپینا مراد دی جمعه شپا دی روخان رزن مراد دی جمعه رزدا و ما معنی کسرت سر درود شریف الولی دا دی اللہ دی رضا سبب بھی دی او زما دی رضا او دی شفاعت سبب بھی دی درود شریف بلولو انشاءاللہ پفپل بھی درود شریف الولی کم سے کم روزانہ اس مشکلہ ندا زر پیرے درود شریف الولی مختصر درودون دیر موجود دی شلو منٹو کے نیمے گھنٹے کے لولے اے علماء اے طلباء اے عوام ہر یو دا پل وظیفہ گردے جے کم کس غواڑی چے ما تا پاک دامنی نصیب شی ما تا تقوی نصیب شی زما زڑ پاک شی زما روح تازوی زما پریشانیان ختم شی نو دے درود شریف کسرت بکوہ انشاءاللہ او دریم او آخری خبر تر تکم چے ماوی چے سوک غواڑی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ راضی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مونتا نصیب شی نو اغا دا دریو خبرو مانی عمل کی دومی اوکڑی دریم خبر دادا چه تر مرگ پوری دا وعدو کئی دا پخا ارادو کئی کدی خبری لپارا افپل وجود ٹکڑے ٹکڑے کا افپل مورو پلار پریخد ل بچی یتیمان کڑا کاغت تیر شوی حکمرانانو کو سنی حکمرانان دی کوششو نراوان دی چکم طریقے سرا چکم بل قادیانیانو خلاف پاس شوے دے دے ختم نبوت دفاع دے ناموس رسالت دفاع پہ شوے دا قادیانیانو شور شروع کو پورا عالم کفر ورسرش کافران ورسرش لو اغی وقنا یو نارے غداو لگولا چے ملا کی دوڑ مسجد تک بلا نارے لگولا چی دا دی سیاسی علماء پہ اسملے کے سکار دی دا دو پہ نبوت قانون کے چیڑ چاڑ اکڑو انا مبارک ثانی ملعون زندیق دا غب حق کے فیصلہ ورکڑا
نو الته نه عمران خان ولاړو، نه زرداری ولاړو، نه نواز شریف ولاړو، نه څوک د ادارې سربراه ولاړو چې هغه د دې کیس تحفظ وکړي، د ختم نبوت تحفظ دی به وکړه، ملک کی تحریک به وچلاو او د چیف جسټس مخامخ ودرېده. الحمدلله چیف جسټس باندې الله دومره روب واچو چې 15 منټو کې دننه خپله فیصله واپس واغسته. دا د علماو کردار دی. او تاسو ته به هم خپلو کې مینه پیدا کړئ چې خپل په وړو باندې شفقت وکړي. الحمدلله هغه فیصله واپس لا و مختصر فیصله رااله. زمون خانقاه دارالعلوم زکریا او د پنډه اسلام آباد ټولو مدارسو ریډ زون پورې بیا سپریم کورټ پورې مظاهره احتجاج وکړه، درنې کالې ورکړه. چیف جسټس باندې الله روب راویسته او چیف جسټس ته پته ولګېدله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فدایان میدان ته راوتلي دي، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. مونږه یاد ساتئ دا څومره لیډران دي، څومره بادشاهان دي، څومره جرنلان دي، څومره وزیران دي، د دوی ټولو عزت به کوو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد څومره طاقتوري او میدان ته راغی د دې قانون ختمولو کوشش یې وکړه. انشاءالله العزیز مونږ هر وخت د ختم نبوت تحفظ لپاره خپل سرونه خپل په تلو باندې ایښي دي او سار ماښام خپل کور کې دا اعلان کوو د ختم نبوت تحفظ لپاره وضو زمونږ پته نه لګي چې په کم چوک چوراهې کې به ما شهید کوي. مونږ شهادت سره مینه ده خو دا غواړو الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت او د عقیده ختم نبوت او په ناموس رسالت باندې مونږ ته شهادت او قرباني نصیب کړي. وایشلې نو دې لپاره زما خوږو دا اراده وکړئ تر مرګه پورې به ختم نبوت تحفظ کو به انشاءالله. څوک وایي کو به انشاءالله په کلکه سره ختم نبوت تحفظ وکړئ. قادیانیانو خلاف میدان ته راوځئ، قادیانیانو لاره به ودرو په هرې طریقې، څومره طاقتور دی لاره به یې ودرو. زمونږ هر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. زه آخر کې چیف جسټس نه دا مطالبه کوم په دې اهم ځای باندې ناست چیف جسټس صاحب چې کومه فیصله ورکړه ده هغه مختصر فیصله ورکړه ده. ا فیصله زر دې لپاره ورکړه چې مولیان غراوتی دي ګیره اچولې ده، زر فیصله ورکړه چې د دې مولیانو د عاشقانو دا ویني یخې شي. چیف جسټس صاحب ته صفا سوتره دا خبره کو دو ټوک نه یریږم تانا نستا ابا و اجداد نه یریږم. واضح پیغام تل را کوم فلفور تفصیلی فیصله جاری کا. اوسه پوری تفصیلی فیصله ولې نه جاری شوی؟ د امت کې د عاشقانو کې تشویش دی، د دوی ویني بیا خټ کیږي. ولې د غیر کافرانو په اشارو باندې تاسو چلی گئے؟ کته ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وای ته عاشق وای نو فلفور دستخطو کا چې قادیانیان د دار اسلام نه خارج دي، کافران مرتدان واجب القتل دي. تا مختصر فیصله جاری کړه، تا وی چې دا معامله به یخه شي. نه دا معامله نه یخیږي. غیر جمعیت ترته هم خط لیکلی دی. فلفور زمونږ مطالبه ده چې تفصیلی فیصله جاری کا او واورا که تفصیلی فیصله دی جاری نکړه نو مخکې نه برپور قوت سره به صرف د پنډه اسلام آباد نه د پوره ملک نه به انشاءالله العزیز دا عاشقان راوځي او تا به بیا د تخت نه جدا کړي انشاءالله. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. بس دغه زما درخواست دی ټولو نه چې ختم نبوت دفاع لپاره ځان هم وخت تیار ساتئ او الله تعالی دې زمونږ د ټولو دا راتلل خپل په بارګاه کې قبول کړي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ وګرځي او دا دعا بھی کوئ اللہ دے دارالعلوم حقانیہ ام المدارس دیوبند ثانی اللہ دے ہر قسم دے فتنوں شروروں دے حفاظتوں کی او اللہ دے تا قیامت دغا سے دین زیادہ شاد و آباد ساتھی اللہ دے افلو دے پردو دے غیرو
او د کفار د سمرات د سازشونو نه الله له دارالعلوم حقانیه حفاظت کی. دا زمونږه مادر علمی دا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، حضرت مولانا سید ډاکټر شیر علی شاه صاحب المدنی نور الله مرقده، او څومره حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه. دا ټول زموږ اکابر د سرونو تاجونه د دوی برکت الحمدلله نه دا نن په پاکستان او په دنیا جهان کې باغ و بهار دی. الله تعالی دې حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه خاندان یو فرد مشر کشر بچي هغه خپل دی د نیکه او مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په ټول په نقش قدم باندې روان کی. که روحاني اولاد مونږ ټول یو، مونږ د الله د هغو په نقش قدم باندې روان کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اس ذکر مبارک مجلس کو مختصر ون کے دے اللہ نو مخلوق ټول حضرات کینے یو جب خالی پاتے نشی زمون دا کابر طریقہ دا چې ذکر به کو مختصرا ذکر کو او خپو چتا واسره چې دلته نور زیات دی فضا کې برکات راشي. افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. خپل روح تازګۍ لپاره تزکیې لپاره خانقاګانو ته ځئ، علماو په لاس کې لاس ورکئ چې کوم صاحبان طریقت دي هغونه بیت وکئ او خپله زندگی بدلولو کوشش وکئ. الله پاک